بسم الله الرحمن الرحیم. ورډ پروګرام انسرټ ټیب. نن شروع کو سمارټ آرټ. سمارټ خپل چالاک ته ویل کیږي او آرټ هنر ته ویل کیږي. د سمارټ آرټ وظیفه دا ده که غواړو چې موږ تاسې یو لیکنه د تصویر په شکل وښیو، د داسې استفاده کوو. د تصویر ګټه دا ده چې موږ په تصویري یا د ډیاګرامي شکل ښیو چې خلک په اسانۍ سره په دې باندې پوهیږي. تاسې وګورئ مثلا دا شجرې چې جوړ سوي یا مثلا دغه تشکیل چې جوړ سوی په هر اداره کې یو تشکیل موجود دی، هغه تشکیل ټوله د سمارټ آرټ په واسطه جوړیږي. کله چې پر سمارټ آرټ باندې کلیک وکړئ نو په دې ځای کې دلته د سمارټ آرټ مختلف ډیزاینونه راخلاص ول او دا هر شکل خپل ځان ته جلا د استعمال ځای لري. موږ تاسې لیست شکل هغه مال انتخابو چې زموږ دپاره اول دوهم مخته و شاته مهم نه وي، فقط موږ یو لیست لیکو چې یو دوه درې دا کار کیږي. بل د پروسس ډیاګرام دی. پروسس ډیاګرام موږ هغه مال انتخابو چې په دې کې موږ ته سلسله مراتب مهم وي. سلسله مراتب مهم دا معنی چې اول دا کار کیږي، دوم دا کار کیږي، دریم دا کیږي. دا نه مثلا فرض کړئ تاسې د یو شي مثلا د فرض کړئ مثلا د ماسټرۍ کولو یا د پی ایچ ډي کولو پروسه، نو اول پروسس دا دی چې مکتب به خلاصوئ، دویم پروسس دا دی چې کانکور به ورکوئ، دریم پروسس دا دی پوهنتون به خلاصوئ، څلورم پروسس دا دی چې مثلا ماسټرۍ به کوئ، پنځم پروسس دا دی چې ته پی ایچ ډي ته راځئ. یعنې دا داسې سلسله لري، خپل سلسله به استعمالوي. بل سایکل دی. سایکل د یو دوران شکل لري چې کله موږ تاسې یو داسې یو شی لیکو چې هغه دغسې دوران ولري، دغسې لکه د مدیریت دندې، 5 وخته لمونځ، مثلا ورځنی کارونه کول، دا ټوله مثلا موږ تاسې سایکل شکل انتخابو. د هغه تر څنګ بل په دې ځای کې هیراکي لرو. دغه هیراکي عموما د شجرو دپاره استفاده کېږي، یا مثلا په دولتي ادارو کې دا تشکیل چې جوړېږي نه چې دا رئیس دی، دا معاون دی، دا شکل دی. نو دا شکلونه چې تاسې به هغه موضوع ته ګورئ، د هغه موضوع مطابق به تاسې یو شکل انتخابوئ. مثلا که موږ تاسې راسو د هیراکي انتخاب کو، په هغه هیراکي کې بیا نور ډیزاینونه په دې ځای کې نه، مثلا دا یوازې ارګنایزیشن چارټ دی، دا ارګنایزیشن چارټ دی خو د عکسو سره، دا بیا د نومانو سره دی چې وظیفه او شی ورسره لیکل سوی، دا بیا سایکل په شکل دی، دا سایکل دی شکل. نو تاسې یو شکل انتخاب کړئ، اوکې کړئ. اوس په دې ځای کې که تاسو وګورئ دلته شیپونه ورسره اضافه سول او دلته 2 ټیبونه ور اضافه سول، یو سمارټ آرټ ډیزاین ټیب او بل هم فارمټ ټیب اضافه سو. مثلا فرض کړئ که موږ تاسې راسو په دې ځای کې ولیکو چې کرزی، مثلا کرزی د افغانستان رئیس جمهور، نو موږ دلته لیکو کرزی، فرض کړئ دا رئیس جمهور دی. په دې ځای کې مثلا فرض کړئ معاون لیکو چې مثلا فرض کړئ فهیم مارشال فهیم، یو بل معاون هم درلودی. نو په دې ځای کې تاسو دلته لرئ اډ شیپ. اډ شیپ معنا د ده څخه وروسته یو شیپ اضافه کړه، د وروسته اضافه کړي. مثلا فرض کړئ دا معاون یې څه نومېږي، فرض کړئ مثلا موږ ته لیکو چې خلیلي. فرض کړئ یو وزیر چې دی احمد په نامه دی، بل د محمود په نامه دی، بل د کمال په نامه دی. دا شکل تاسې لیکل دا یو شکل دی. اوس په دې ځای کې که تاسې پر ده کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ښیي اډ شیپ آفټر د دغه شکل دا کمال چې موږ انتخاب کړی دی د ده څخه وروسته شیپ ور اضافه کړه دی، وروسته یې ور اضافه کړي. مثلا دا څه نومېږي نظیر. بل په دې ځای کې تاسو لرئ بیفور، د ده څخه یې مخکې ور اضافه کړه، ګوره دا دی مخکې د دغه شیپ څخه ور اضافه کړي. دا څه نومېږي فرض کړه اسلام. بل په دې ځای کې موږ څلورو اباو شیپ د ده پر سر شیپ ور اضافه کوو، اوکې کې ګوره د ده پر سر شیپ اضافه سو. دا داسې مثال دی لکه دی مرستیال سو، دی وزیر، نه لکه د افغانستان یوه ورځ وزیر، بله ورځ والي، بله ورځ څه شي، دغه رقم ساده ساده. نو په دې ځای کې اباو د ده پر سر شیپ ور اضافه کوئ، بل شیپ ور اضافه کوه، بل شیپ ور اضافه کولی شئ، تاسو دلته کولی شئ. یو خبره بله چې بیا هلته بله کوم ویل کېږي موو آف، موو ډاون. موو ډاون دا ښکته راوله، موو آف دا لوړ راوله. هلته چې بیا موږ تکرارو هلته بیا بله کم راته راځي. بیا په دې خاطر مې په دا شیپ کې درته یادونه وکړه. بل په دا ځای کې اډ اسسټنټ د یو سکرټر اضافه کوي چې مثلا دا معاون دی یا دا د سکرټر دی، دلته کولی شي. بل په دا ځای کې اډ بولیټ لرو. بولیټ کار نه کوي. د بولیټ د فعال کولو دپاره به موږ تاسې افلا د ده شکل ته تغیر ورکوو.
دی په داسې یو شکل تاړو عموما په دغه لیست شکل کې دی فعاله کېږي چې دی ټکي ولري. اوس ګورئ که تاسې دلته راولاړ سئ انټر وی هم دغوندې را تاسو دا که تاسې بولیټ وی هم به دغوندې را تاسې نو چې هره طریقه یې ستاسو دپاره اسانه وي که د انټر طریقه اسانه وه که دا طریقه. بل په دا ځای کې ټکسټ پین لرو دا ټکسټ پین دی دلته تاسو کولی سئ او وایي دا احمد الله نه دی دا زما څه غلط شوی و دا مثلا اسدالله دی داسې کولی سئ. بل په دې ځای کې پروموټ او ډیموټ لرو. پروموټ معنا پروموشن پرمختګ، ډیموټ معنا ډیموشن شاتګ. پروموټ دا را نږدې که، ډیموټ دا لرې که د جې مطلب چیش دی. ګورې دا اصلا دا معنا نه لري که تاسې راولاړ سئ یو نوی سفر خلاصه کړئ په دغه صفحه کې تاسې سمارټ آرټ کلیک پر وکړئ په سمارټ آرټ کې دلته سایکل انتخاب کړئ دغه سایکل پروس وکړئ. مثلا فرض کړئ تاسې د مدیریت دندې لیکئ پلانینګ پلان مو لیکئ تنظیمونه رهبری مثلا کنټرول ارتباط. اوس مثلا زه غواړم چې دغه رهبري په تنظیمونه کې راولم نو دا چشکه ډیموټ که اوس ګوره دغه رهبري خپله د چش یو جزو د تنظیمونې یو جزو نه تاسې یو څو جزونه لیکلي یا مثلا دغه تنظیمونه غواړم چې خپله د پلان یو برخه وګرځوم نو ډیموټ که هغه په پلان کې شاملیږي. او ډیموټ بیا دا پروموټ سو ډیموټ دا ونه چې بیرته داسې ښه ایسته که نو تاسو کولی سئ پروموټ ډیموټ یې کړئ یعنې یو په یو پرې مربوط کړي یا یو د یو څخه ایسته کړي په بل شي پرې راولي دغه ته پروموټ او ډیموټ ویل کېږي یا پروموشن یا ډیموشن چې ورته وایي. بل په دې ځای کې دغه کې لرو پسې دلته رایټ ټو لیفټ دغه راسته طرف نومان چپه ته واړو چپه و راسته ته واړو. بل په دې ځای کې موږ څه هغه موو اپ چې مې یادونه وکړه موو اپ راسته د لوړې اوس موو ډاون ښکته یې راولی دا ځکه دوی په خپل مابین چپه و راسته طرف ته چې دوی پر سر شکلونه نسته نه لاندې سته نو په دا خاطر یې دا شکل راوړي. کنټرول ا سلیکټ آل. بل په دې ځای کې لیاوټ لرو. لیاوټ د دغه شکل باید سره کمی دا سټنډرډ شکل دغه ته سټنډرډ شکل وکړي بوت په شکل یې راولي ټوله چپه طرف ته راوله او ټوله راسته طرف ته راوله نو دا یې شکل دی هر شکل څه سپارټي همیشه سټنډرډ یا دا د پکچر په شکل راول ګور ډېر ښایسته معلومي ګور دلته د کرزي خپل عکس راولي په دې ځای کې تاسو ګورئ څه سرچ بار ځای کې عکس در سره وي هغه عکس انتخاب کړئ مثلا فوټوشاپ ډیزاین فوټو کوم دي مثلا دا نه فرض کړئ مثلا دا زموږ سره د کرزي بابا عکس دی داسې عکس دی ګورئ فرض کړئ دا د خلیلي عکس دی دا فرض کړئ د مارشال فهیم عکس دی نو تاسې په دې شکل کولی سئ چې عکسونه هم ورسره راولي. بیا هم فارمټ ته راځو تا یا په دې شکل ورځو ګور دلته تاسې کولی سئ چې وظیفه هم ورسره ولیکئ مثلا دلته ورسره لیکو ولس مشر مرستیال په دې شکل تاسې کولی سئ چې د سره لیکنه وکړئ په دې ترتیب. بل په دې ځای کې تاسې رنګونو په نور شکلو یې بدلوئ دلته کولی سئ هر شکل ته چې تاسې اړوئ دلته وګورئ تاسې رنګارنګ شکلونه په دې ځای کې ستا دا شکل تیاری خو دا شکلونه په دې کې معنا نه لري چې تاسې په دې شکل راوړئ هر شکل ته به ګورئ د هغه موضوع مطابق به شکل انتخابوئ. دلته رنګونه ورته ټاکلی سو چې داسې رنګ دې ولري او په دې ځای کې تاسې 3D شکلونه انتخابولی سئ 3D معنا د ایکس د وای درې سره محوره به ولري داسې یو شکل. بل په دې ځای کې لرو رسیټ ګرافیک دا معنا چې ته دا اولني شکل ته اړو ګور دی خپل اولني شکل ته درته اړي. بل په دې ځای کې فارمټ ته راځو په فارمټ کې دلته لرو ایډیټ ان ټو ډي ایډیټ ان ټو ډي دا معنا که چیرې دغه زموږ شکل 3D که غواړو چې د 3D څخه یې بیرته په 2D واړو دلته کولی شو دا معنا که چیرې تاسې راغلی یاست دلته مو 3D شکل انتخاب کړي او ستاسو 3D نه یې فکر غواړئ چې 2D ته یې واړوئ رنګ چې ما رنګ ورسره ټاکلی رنګ ورسره راولي خو فقط د یې 2D ته اړي ګورئ که ایډیټ ان 2D کلیک وکړئ د یې په 2D شکل درته بدلوي.
بل په دې ځای کې لرو چین شیپ یا دا په یو شیپ کې راولو نه دا شکل است که په دې شیپ کې راوله لارجر دا غټ راو ګور تاسو کولی شئ دا شکل غټ کی سمالر تاسو کولی شئ چې کوچنی کی دلته کولی شئ او دا مرغونه چې ټول مو په پکچر کې ویلي دي نور خاصه نشته دا تاسو بل کم هم جوړولای شئ خپل په خوښه مثلا ما یو کتاب ولې پاکه په دې شکل جوړ کړیو دا صفه تاسو لینډسکیپ ته واړوئ یعنی مطلب می دا دی چې د شیپ د لارې تاسو په خپل خوښ هم ټاکلی شئ A4 سایز ورکه لینډسکیپ اوکې کی هغوی په کم شکل کې جوړ کړي مثلا هغوی راولرسي وه دا شیپ یې راخیستي و داسې هم یې عکس و هم یې نوم و هم یې دنده وه نو هلته خو دا رقم نشته مثلا تاسو په دې ځای کې ډیزاین ته راسئ په دې ځای کې دغه ټکس باکس راواخلئ فرض کې مثلا د ټکس باکس څخه مثلا رنګ امیسته کړئ د شاوخوا باډر هم ځینې کې مثلا دلته ولیکئ حمید خان کرزی په دې ځای کې فونټ وټاکئ ورته دا په منځ کې راته راوله راسته طرف ته یې واړو سایز ورغټ کړه مثلا په ځینې ادارو کې که تاسو لیدلي هلته یې وظیفه هم لیکلي موبایل نمبر هم ورسره لیکلي نو تاسو کولی شئ د داسې د یو شکل څخه استفاده وکړئ یا مثلا ګورئ دا شماره دې خوا ته وسکوئ کنټرول ډي ډبلیکیټ ځینې واخلئ مثلا په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ولیکئ ولسمشر یا مثلا تاسو کولی شئ چې په منځ کې سره راولئ دا دواړه دا زما بین سره راولم په دې شکل سره رنګ یې ور واړوئ چې نه کې سره معلوم شي اوکې په دې ځای کې ورته دلته راسه عکس یې راوله چې فیل ته راسئ پر پکچر باندې کلیک وکړه عکس چې په هر ځای کې پروت وي مثلا عکس یې ورسره انتخاب کړئ فرض کې مثلا دا عکس دی نو اوس که تاسو وګورئ هم یې عکس راغلی دی درته هم یې نوم درته راغلی دی هم یې وظیفه راغلی درته دا تاسو کولی شئ چې ډیزاین امر کې مثلا تاسو راسئ کنټرول بټن ونیسئ دا انتخاب کړئ در سره ګروپ یې کړئ در سره کنټرول جی ګروپ یې کړئ فرض که دا یو نفر اوس ګورئ بل معاونې جوړوئ هم تاسو ډېر اسانه نور کولی شئ فرض کې په دې ځای کې تاسې د یو شکل کیدای شي داسې رسم کړئ شیپ بټن ونیسئ سیده یې رسم کړئ داسې یو رنګ ورکړئ بیا دغه شیپ ټول ته راسئ مثلا کیدای شي تاسو داسې شیپ بټن ونیسئ سیده لیکه راولئ دا یعنې ستاسو په خوښه درته جوړېږي دا شکل په دې شکل یې راولئ در سره بیا مثلا کنټرول ډي ډبلیکیټ یې کړئ در سره دې ځای ته راولئ چې دا یو مومن دی بیا دلته ولیکئ چې مثلا فرض کړئ مثلا مارشال فهیم دلته ولیکئ مثلا مرستیال لومړی مرستیال په دې ځای کې مثلا عکس انتخاب کړئ د دا عکس چې پر دا انتخاب کړئ در سره پکچر ته راسئ په د شیفل پر پکچر کلیک وکړئ عکس چې په هر ځای کې هغه عکس انتخاب کړئ مثلا دا رقم نو دا طریقه ده چې تاسو کولی شئ په دې شکل سره هم در سره جوړ کړئ په خپله خوښه د الله په امان